الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورت تکاثر مکی سورت دی. مصحف سره یو سل دوا نزول سره شپاړسم نازل وروسته چې کومه د سورت کوثر نه ښه د سورت کوثر ربط او مناسبت مخکې دا دی چې مخکې تخویب ذکر شو، تزهید عن دنیا ذکر شو، لکه چې دنیا راس کل خطیاتین. دلته چې کوم دی الله پاک دغه دنیا مذمت ذکر کوي. الهاکم التکاثر، الله وی غافل کړي تاسو ویا تکاثر زیاتوالی د مال. تکاثر ویل کېږي کثرت د مال ته، دا مذمت د مال لخوا. الله وی حتی د زورت المقابر تاسو زیارت وکوایا. د مقابر دوه معنی، یو معنا دا ده وای ته دنیا کې خدای څخه غافل ګرځي، وای شي کنه، خو تر دې پوهې ته قبر ته ورشي پته ورته ولېږي. او یا د دې معنا دا ده چې وخت کې عربو چې کوم دی وایا په دې کثرت باندې فخر کوو چې مونږ ډېر یو تاسو کم یو. نو دې چې کوم دی شمار وکړو بیا زر لال مقبرو ته مړي شمار کړو. نو حتی ضرورت مقابل دا معنا شوخه، دو معنا غني شوخه. یو خدا معنا چې تاسو د دنیا غافله کړی وای حتی چې کوم دی تر مرګ پورې چې کله لاړ شي قبرونو ته. او یا دا معنا شو چې دوی عملا داسې کار کړو. الله فرمایي کلا سوفا زنه د بکار داسې زره تاسو به وای پوښي سبا ورځي. ثم کلا بیا تاکید دی زره تاسو به پوښي کلا لو تعلمون حق دا لو تعلمون تاسو پوښ دی په علم یقیني باندې. علم الیقین مراد کوم دی مرګ دی یا قیامت دی. لا ترون الجحیم تاسو به ویني جهنم. نو باقی لما غفلتم تاسو به غفلت نه کړئ. دا د لو د پاره جزاء شو لخه. ثم لا ترون به تاسو به ویني غیلرا عین الیقین فعین یقین سرا وای ولا ثم لا تسلون بیا وتپوس کې استاسو او بدغ رضان النعیم د نعمتونو. یو حق الیقین دی یو عین الیقین دی. دې خبره تاسو پوښی چې کله د سړی چې کوم دی علم راشي په یو شی باندې په مشاهده سره ارسویني هغه ګمان او ارث ختم شي. ښه علم الیقین، حق الیقین او عین الیقین، دا درې مراتب دي. ښه په دې دا بل سورت عصر مکی سورت د مصحف سره یو سل درې نمبر او په اعتبار د نزول سره 14 نمبر سورت نازل وروسته سورت الم نشرح نه. مخکې بیان د تکاثر د مالو په دې کې اثر مرتبه ذکر کوي په تکاثر د مال باندې. موضوع د صورت بیان د احوال اربعه د اصول اربعه دلته. الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. د عصر نه مراد یا خوایا وخت مازیګر دی یا دین مون د مازیګر دی یا د مراد عمر د انسان دی. درې خبرې شيخه. الله زما د قسم وایا په عمر د انسان باندې، زما د قسم وایا په وامزه د مازیګر باندې، زما د قسم وایا په وخت د مازیګر باندې. دا درې وانه د کوم نه امور معظمه دي. ښه ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان د بتاوان کې دی. دا جواب قسم دی. ان الانسان لفی خسر، یقینا جنس انسان چې د بتاوان کې دی. الا الذين مگر هغه کسان امنو چې مانی راوړي دي وعمل الصالحات او عمل کړي وای نیک وتواصب وصیت کړي بل ته په حق باندې چې کلمه توحید ده. وتواصب وصیت کړي بل ته په صبر باندې چې صبر د شدائد ده، په مصیبتونو صبر، په طاعت باندې صبر، د ګناه نه صبر. دغه خلق بچ دي. الله ازمانی د انسان په عمر قسم وي، په وخت د مازیګر مې د قسم وي، په دې ټول باندې ته قسم د پاره د استشهاد وي. بابل سورت همزه مکی سورت د مصحف سره یو سلورم او د نزول په لحاظ سره 22 نمبر سورت د نازل وروسته سورت قیامت مکی په لحاظ د انسان ذکر شو. پوه شئ باندې په دې کې ذکر د انسان دی، هغه انسان چې هغه غیر ظالم وي. موضوع د انسان بیان د هلاکت
د ارباب دغه خصال څوک چې دا صفت لري الله به خلاقي وین الله وی هلاکت دی لكل همزه هر چغلی خور لرا همزه ویل کېږي هغه سړي ته یغیب الناس من خلفه چې په غایب کې د خلکو غیبت کوي لمزه هغه سړي ته ویل کېږي چې د خلکو غیبت کوي او مواجهتن مخامخ د همزه او د لمزه فرق باندې پوښي الله یې ویل هلاکت دی او عذاب دی لكل همزه هر چې کوم دی عیب ویون کې د پاره په پټه باندې او په ښکارا باندې چې په ښکارا یې کې پټه وي د مسلمانانو غیب جوی کوي دې سړي باندې څه دی د الله لعنت دی هلاکت دی الذي هغه وای کس جمع مالن چې جمع کړي مال وعدده او بیا حساب کړي چې کله شپه شي ښه مال لواغلی بیا ټول شپه لګي حسابونه کوي زموږ بخا یو ملګری و سپین سړی و پوه شي که نه ډېر زیات سپین ږیری و نو هلته یو دوکان په کرۍ نیولی و نو دا ماتې پیسې وسوې ټوله شپه به یې هغه حسابولې خبره پوه شي ما له یو کتاب را کړی بیا نه خفه شو بېرته کتاب یې نه واپس واخېستو ډېر عجیبه مزاج و چې کله دا ضیاءالحق چې کوم دی خیلی هغه مړ شو که نه په دې اخبارو کې د هغه دا تصویرونه به راتلل په دې سخت مین و یو ورځ راغی زمونږ یو مولي صاحب دی اوس واقعي وزیر دی هغه ته وایي دا مړي ښخول غواړي موږ حیران شو چې خدا کوم مړي ښخوي نو هغه دغه یې د اخبارونو کې د هغه تصویرونه وایي دا ښخول غواړي نو ما ورته ویلي ما دغه کې ما به سابق صاحب دا به ته کوم یو ښخې دا خو ټول چې کوي دنیا له تصویرونه ډکه ده بس ما ته هغه کتاب یې رانه بېرته واپس واخېست د کافیه شرح یې راکړ واپس یې رانه واخېست مزاج دی که نه بیا دغه مولي صاحب ورته ډېر زیات کوم دی تابعدار لاړو په مقبره کې چې کوم دی قبر وکړنسته دا څونه چې اخبارونه داسې وغه ټول لاړو هغه یې پکې دفن کړل پاسې پې قبر جوړ کړ لیوني دي که دنیا کې فرق قسم خلک تاسو پوه شئ په دې باندې نو د عدده هوجې سره ما دې روپۍ وې ښه دا به یې چې کوم دی ټوله شپه به یې د حسابولې بل کار بیا نه داسې دماغي ته نور ډېر دغه و ښه نو ډېر ښه سړی و خو دا چې دماغي طور فرق پکې راغلی و ډېر عمر نو کله کله دا سړی وشي ښه ورته دغه ته جوړي پیسې حسابوي وعدده الذي هغه جمع مالا چې ته جمع کړی وی مال وعدده وامسكه في الظرف باټو کې کېښودلی جمع کړی یحسبو دې ګمان کوي الله ان ماله په تاکي څه دمانې اخلده جعله خالدا ګرځول کې وای دې لپاره همیشه دا بټول مې نه کلا ایت ګرځا سينه دا لا ينبذن في الحطمه الله خامخ الله به وګورځي چې کنه په حطمه کې حطمه چاته وای حطمه دا هغه ورته وای ښا چې څوک ور داخل شي نو داګه د اندامونه ماتي حطمه خپل تفسیر کوي وای ما ادراک الله ته خبر کوي چې مل حطمه تو سره دا حطمه نار الله دا اور دې د الله پاک الموقدتو وای چې بل کړي شوی المشغلتو وای التي هغه تطلعوا على الافئده تطلعوا معنا تؤثر چې اثر کوي چې کوم دی وایا او داخلي کې وای چې على الافئده چې اثر چې کوي په زونه پوي کنه بر چې کوم دی دماغ او زړه دنه چې کوم دی اثر رسیږي سوځيږي د بار بدن او دنه چې کوم دی زړه اثر رسیږي ښا هغه درد یې زړه ته رسیږي انها الله دا جهنم چې کوم دی عليهم په دوی باندې مؤصره بل بنکړې شي وي مطبقه لحبس الحراره دا جهنم به بندي په دوی باندې کړکې مړکې به کې نه دروازې ارڅ ولي د دې لپاره چې دا ور چې کوم دی په دوی باندې را بند شي او خ حرارت کې مطبقه لحبس الحراره فی عمدین په حال کون دي کې چې دا سی ویا فی عمدین عمد چې کوم دی ویل کېږي چاته هغه مطوله تضيق فهغه ویا په حال کون دي کې چې دا به کوم دی سی فهغه وګدوالی کې ممدتونو تنگ بای سره دینه چې وای غټ به یو تنگ کړی شي وي دی به کې دونه ډیر ورواچي چې دا به ممدوی علی الناس په خلکو باندې مطبقه مطوله تضيق هم على الناس دا به سم ډکی ډکوال اگر یو خلک باندې سم به تنگ شوی خام فی عمد ممدده